بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نننۍ ورځې درس ته. زه راځم ورته ګوره دې ځایګې څخه امیسوار راپورته کوم چې کله مې راپورته کوي په تېر درسو کې ورته ګوره موږ د دا ځایګې څخه ونیسه دې ځایګې پورې ورته ګوره انسرټ مو ټوله ختم کوي. اوس راځم ورته ګوره دلته لیکلي وایي ډیزاین، پر ډیزاین باندې کلیک کوم. په ډیزاین کې اول چې دی تیمز دی، ځکه چې راسم ورته ګوره دلته ورته ولیکم چې مساوي رینډ شیپ قوس خلاص قوس باندې مې کیسې سو دا لیکنې مې ولیکله. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دا لیکنه انتخابوم کنټرول ای بارکه راسي ورته ګوره دلته مختلف تیمزونه ورکړه. که راسي هلته کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې دا تیمز ورکوي دا تیمز ورکوي وینې رقم تیمزونه دي هر چې ته ورکوي ور خپل په خوښ دی که هغه تیمز کولی چې کې ورکړي. وینې رقم تیمزونه پراته دي چې کوم تیمز ته انتخابه یې کول چې انتخاب یې کړي هغه تیمز یې کول چې استخاب یې کیسې سو ورکول کېږي. اوس نو که تو غواړې چې یاره دغه تیمز ډېر ښه تیمز دی سې سو زه غواړم چې دا تیمز ځان سره چې کوم ثبت یې کړم د همیشه دپاره سې سو چې باره دا تیمز ماته چې وي ثبت وي چې هر وخت مې ورته ګورې استعمالوی کولی چې دې ځای کې استعمال یې کړې. باره راسي ورته ګوره دلته به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې دلته لیکلي وایي سیو کرنټ تیمز پر دې باندې به کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې وایي چیرې ثبته یې زه راځم وایم چیرې ثبتوم په ډیسکټاپ باندې ثبتوم د چا په نامه یو نوم ول ورکوم چا په نامه باندې د خان په نامه باره راسي سیو یې کړه. چې کله دې سیو کوي اوس زه راځم ورته ګوره ګرسي کې د دې څخه چې وځم دا یم چې ووتلم. اوس که راسي ورته ګوره وینې دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک ورکړې سو دا راخلاصوم. اوس که زه راسم دلته ورته ولیکم چې مساوي رینډ قوس خلاص باندې مې کړي انټر مې کړي ورته ګوره لیکنه دا رقم ده. اوس که زه وغواړم چې یاره هغه تیمز یې پر دې باندې چې سي عملي سي اپلای دي سي چې کوم تیمز مې هلته ورته ګوره استعمالي کړی دي هغه دلته چې سي عملي سي اپلای دي سي. صحیح سو دا لیکنه ما ولیکله. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته پر ډیزاین باندې کلیک کوم چې کله مې کلیک وکړې راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم. اوس راځم دلته لیکلي وایي براوز فار تیم سې سو اوس هغه تیم چې ما ثبت کړی دی هغه زه دلته عملي کوم. زه راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم هغه ورته ګورم چې ثبت کړی و پر ډیسکټاپ باندې راځم پر ډیسکټاپ باندې کلیک کوم ورته ګوره وینې دغه تیم زه د خان په نامه باندې پر دې باندې کلیک وکړه دلته اوپن کړه چې اوپن دې کړې ورته ګوره وینې هغه دلته چې سو عملي سو. مثلا خپل په خوښه یو تیم زه کولی چې ثبت یې کړي چې ثبت یې کوي هغه یې به ته کولی چې عملي یې کړي هر یو چې ته عملي کولی چې عملي یې کړي. او دا بیا داسې کار کوي چې ریسیټ معنا شاتګ کول. که زه په دې باندې کلیک وکړم برته خپل دواړه حالات دي چې کوم مخکینی حالت و هغه ته چې کېږي وله ورځي او هغه ته چې کېږي استعمالیږي. او د هغه څخه وروسته ډاکومنټ فارمیټینګ د دې کار خلاص سو دا د تیمز کار اوس ډاکومنټ فارمیټینګ کار دی. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره وینې دا ډیزاین وینې مختلف ډیزاینونه دي فارمیټونه دي چې هر ته ورکوي کولی چې د دې څخه خبره کړي. او که برته یو فارمیټ یې ورکړی دی مثلا دا فارمیټ زما خوښ دی اوس زه غواړم چې مثلا دا چې کوم ثبت یې کړمه بارکه راسي ورته ګوره دلته لیکلي وایي سیو از ا نیو سټایل څه سو وایي ته وغواړې چې مثلا دا چې کوم ثبتوم یې دا دې کولی چې ثبت یې کړي که یې بل وخت مثلا عملي کوی شي کولی چې عملي یې کړي لکه دا اوس په تیمز کې مې وویل دا هم چې کېږي ثبتېږي. او دا بیا برته چې اتګ د کار په دې باندې کلیک وکړې خپل پخواني حالت ته ځي چې کوم مخکینی حالت هم بوځي سو هغه ته چې کېږي ورځي صحیح سو. او د هغه څخه وروسته کلر. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دا لیکنه ټوله انتخاب کړم چې انتخاب دې کړي که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې که رنګ ورکوي رنګ نه ورکول کېږي وینې هېڅ رنګ نه ورکول کېږي. دا په هغه صورت رنګ ورکول کېږي چې ته په پله راځې ورته ګوره هم ته پر هم باندې به کلیک کړه دلته راځې ورته ګوره په هیډینګ ون کې واخله چې کله دې واخیستی بارکه زه راسه ورته ګوره ډیزاین ته په ډیزاین چې کله کلیک وکړئ راسې ورته ګوره وینې که رنګ ورکوي ورته ګوره دې داسې رنګ کولی شي ولا ورکوي وینې رقم رنګونه ورکول کېږي هر رنګ چې ته انتخاب یې کولی شي انتخاب یې کړي هغه به درته راسي. او که چیرې دې په هیډینګ ون کې نه یې اخیستې لیکنه دا رقم یې سو بارکه راسي ورته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې رنګ نه ورکول کېږي. ولې نه ورکول کېږي ځکه چې موږ په هیډینګ ون کې نه دی اخیستی سو دا په هغه صورت ورته ګوره رنګ ورکول کېږي چې په هیډینګ ون کې واخیستل سي که چیرې وانه اخیستل سو نو عموما بیا چې کېږي نه ورکول کېږي. او د هغه څخه وروسته فونټ دی. فونټ داسې کار کوي که ته وغواړې چې پر دغه باندې زه فونټونه استعمالوم بارکه راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې کوم فونټ استعمالوې رقم فونټونه دي هر فونټ چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې بارکه راځې ورته ګوره لاندې دا فونټونه دي دا فونټ دی دا فونټ دی وینې مختلف فونټونه دي چې کوم فونټ ورته ورکړې چې انتخاب وکړې چې انتخاب یې کړې هغه به درته راسي دا کار کوي. او دلته لیکلي وایي پاراګراف سپیسینګ. پاراګراف سپیسینګ داسې کار کوي چې د دغه او د دغه پاراګراف په مابینځ کې سپیس فاصله پیدا کړه. بارکه زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم اوس ورته ګوره په اول کې لیکلي وایي نو سپیس ورته ګوره هېڅ فاصله نه لري بارکه کره کښته کېږي ورته ګوره وینې موږ چې کېږي فاصله ورکول کېږي هر فاصله ته ورکوي وینې. او که چیرې نور اضافه فاصله ورکوم راس پر دې باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ د دې ځای څخه ګوره لیکنه غټه یې کوي دلته ورته ګوره وینې لیفت دی رایټ دی لیفت خواته فاصله ډېره یې رایټ خواته فاصله ډېره یې بیفور یې ډېرې افټر یې ډېرې ماسک پر دغه علامې باندې کلیک کوه خپله فاصله چې کېږي ډېرېږي ورته ګوره وینې دونه اندازه فاصله سول صحیح سو هر څونه فاصله چې ته ډېره یې کولی چې ډېرې کړې هغه به درته راسي.
او د پاراګراف سپیسینګ لاندې بیا افیکټ لیکلی دی. افیکټ چې ورته ګورئ که راسئ هلته کلیک پر وکړئ ورته ګورئ وینې دا چې دی ورته ګورئ وینې کار نه کوي. وینې کار کوي خو موږ ته نه رامعلومېږي. دا چې چیپ راواخلي پر چیپ باندې ښه کار کوي. ماسک کې د دغه لیکنې ته یو رقم سټایل ورکوي. بس خلاص خبره د لیکنې بارډر ته یو رقم سټایل ورکوي. اوس د دې لیکنې بارډر چې دی ډېر کوچنی دی هېڅ نه معلومېږي. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره کار نه پر کېږي. اوس که زه شیفت راواخلم د شیفت بارډر بیا ورته ګوره غټ دی هغه بیا ورته ګوره عموما کار پر کېږي. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره دا شیفت مې راواخیستې دلته مې چیش کوي انتخاب مې کوي. بار که راسې ورته ګوره وینې دلته ډیزاین ته په ډیزاین باندې کلیک وکړې که راسې ورته ګوره وینې دې ځای څخه ورته ګوره وینې دا دی ورته ګوره وینې پر دې باندې کار کوي. وینې دا دی. او که چیرې لیکنې سي په لیکنې په دغه باندې په دې کار نه کوي چې هغه ډېر کوچنی دی په دې خاطر څه چیش کېږي کار نه کوي. دا بارډر یې ډېر کوچنی دی سیسو عموما دا چیش کېږي کار نه پر کېږي. او د هغه څخه وروسته سیټ ال ډیفالټ دا داسې کار کوي. ګوري که زه راسم ورته ګورې یو تیمز ورکړم چې کوم تیمز دا تیمز مې ورکوي بره زه راځم پر دې سیټ از ډیفالټ باندې کلیک کوم یس یې چې کله دې یس کې سیسو دا راغلي اوس زه راځم دا لیکنه ټوله ختموم. باره که راسې ورته ګورې لیکنه شروع کړې ورته ګوره په هغه رقم لیکنه ده راځه ورته ګورې وینې هغه رقم لیکنه ده. مثلا وروسته چې کومه لیکنه ته شروع کړې سیټ از ډیفالټ دا هغه لیکنې ته ودرېږي سو بره د همیشه دپاره هغه لیکنه کول کېږي. که ستا فکر ورته ګورې وینې دا ټول تیمزونه ورته ګوره هغه رقم واویشتل که وینې ټول هغه ته واویشتل وینې دا دی. او که زه راسم ورته ګورې وینې دې ځای څخه ومساوي رینټ که اوس خلاص باندې مې کوي انټر مې کوي سیسو زه راځم ورته ګوره دا یو بل سټایل ته اړوم چې کوم سټایل ته یې واړوم مثلا دا سټایل ته اړوم یا دا سټایل ته اړوم داسې سټایل ته اړوم. اوس که زه راتلم سیټ از ډیفالټ باندې کلیک وکړم یس یې کړم که دا لیکنه ختمه کړې سیسو بیا ورته ګوره وینې لیکنه چې کېږي په دا رقم کېږي چې هر رقم ورته ګوره ته اړولې سیسو لیکنه په هغه رقم کېږي په هغه رقم چې کېږي درته راځي. صحیح شو. نو دا چې کار و دا د ډاکومنټ فارمیټینګ کار و تر دې ځایه پورې دا هم چې سو ختم سو. د هغه څخه وروسته راځم واټر مارک ته. واټر مارک داسې کار کوي وایي د دې لیکنې شاته دلته مثلا لیکنې مې لیکلې د دې شاته یو رقم لیکنه راځي هغه دغه لیکنه لږ لږ معلومېږي. دا بیا دا کار کوي چې د لیکنې شاته یو نوم راځي چې هغه نوم بیا سم معلومېږي داسې کمزورې معلومېږي. اوس که زه راسم دلته ورته ولیکم چې مساوي رینډ کوس مې خلاص کړئ نیوي کوس بندوم انټر یې کړئ چې انټر یې کړئ سیسو اوس زه راځم ورته ګورئ وینې دلته راځم درېږم سیسو باره که راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ دې ځای څخه ورته ګورئ وینې وایي کوم یې ورکوي دا دی دا دی دا دی باره که دغسې لاندې راځي ورته ګورئ وینې دا ټول چې دي ډیزاینونه دي. اوس که زه راسم ورته ګورئ وینې دا انتخاب کړم سیسو داسې سپیکر ورته ګوره دلته یو نوم شته وینې هسې که وینې داسې یو نوم دا دی شته او که یې نه ورکوه نو راسه دلته کلیک پر وکړئ چې کله کلیک وکړئ رومو واټر مارک باندې کلیک وکړه هغه چې کېږي د منځه وړه کېږي ختمېږي. او که ته وغواړې چې یاره دغه ډیزاینونه خو د کمپنۍ ډیزاینونه دي وینې دا ټوله دا ځای څخه وینې تر دې ځایه پورې دا ټول د کمپنۍ ډیزاینونه دي. زه وایم زه نور ډیزاینونه غواړم نو لاندې که راسې لیکلي وایي مور واټر مارک فرام اسیس ډاټ کام دلته لیکلي وایي نو انلاین کنیکټډ وایي ته د انلاین نه یې د انټرنیټ سره چې شی وصل نه ګنې تا چې نور دغه درکول واټر مارکونه هم چې کول درکونې. او دلته بیا لیکلي وایي کسټوم واټر مارک کسټوم واټر مارک بیا داسې کار کوي چې خپل په خوښه یو واټر مارک چې کول جوړول خپل د خوښې واټر مارک جوړول. څنګه خپل د خوښې واټر مارک جوړول اوس که زه راسم ته ګورم وینې دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړئ سیسو دا به درته راشي خو دلته زموږ سره واټر مارکونه څو دانې دي دوه دانې دي یو چې دی نو واټر مارک دی بل چې دی پکچر واټر مارک دی او بل چې دی ټکس واټر مارک دی. پکچر واټر مارک د دې لیکنې شاته عکس راځي ټکس واټر مارک د دې لیکنې شاته څه راځي لیکنه راځي. اوس که زه راسم ته ګوره دلته کلیک پر وکړم اوس دلته لیکلي لنګویج وایي سره کوم جبې ته اړه یې پښتو که انګلیش هر جبې ته اړه سیسو او دلته بیا لیکلي ټکسټ که زه راسم ته ګورم دا ځینې ختم کړم چې ختم دي کوي سیسو اوس زه راځم ورته ګوره په دې ځای کې ورته لیکم یو نوم چې عبدالله دا نوم مې ولیکئ سیسو. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته چیش کوم اپلای کوم چې اپلای دي کوي سیسو اوس که ورسې ورته ګورې وینې هلته نوم لیکلی دی وینې د عبدالله نوم. اوس که سم معلومېږي نه رابسې ورته ګوره دغه چیک په ځینې خواته کې بیا اپلای کې نه کې سم به معلوم شي روښانه به شي وینې اوس نه کې سم چې کېږي معلومېږي عمومي نو دا د دې دپاره چې کېږي راځي. او د هغه څخه وروسته فونټ دی فونټ که ته وغواړې چې یاره زه دلته فونټونه ورکوم دلته ورته ګوره مختلف فونټونه پراته دي مثلا د دې لیکنې ډیزاین وراړوم راځم دلته کلیک ورکوم اپلای کوم چې کله اپلای کړم ورته ګورم وینې دا ډیزاین کې واوښتې وینې زه به دلته درته ګورې یو سور رنګ ورکړم بیا ښه معلومېږي دې ځای څخه وینې دا ډیزاین کې اوړي. او که دا خوښ نه یې بل ډیزاین ته اړ یې دلته ورته ګوره زموږ سره نور ډیزاینونه شته پر دې باندې کلیک وکړه اپلای کړه ورته ګوره وینې دا ډیزاین ته واوښتې هر ډیزاین چې ته اړ یې کولی چې واوړي هغه به کولی چې استعمال کړي هغه به درته راسي. نو دا چې کار و دا عموما د فونټ کار او د هغه څخه وروسته سایز دی اندازه. اوس که ته وغواړې چې هر زه د دغه اندازه غټوم یا یې کوچنی کوم باره که راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې که شپږ دېرش ته راسې اپلای کې کوچنی کېږي سیسو او که راسې ورته ګوره وینې دې ځای څخه
1.4 راسي اپلای کې ورته ګوره وینې غټه سول صحیح شو دا ستا په خوښه کې غټه ورته ګوره غټېږي کې کوچنۍ کېږي کوچنۍ کېږي عموما د دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او دا یو چې دی یونیټل دی بل هورزنټل دی که په دې هورزنټل باندې کلیک وکړي اپلای کې ورته ګوره په دې شکل کې راځي او که په دې باندې کلیک وکړي اپلای کې په دې شکل کې راځي مثلا ستا په خوښه کولی شي چې دا نوم په څه طریقه واخلي که هغه رقم که غواړي هغه رقم کې در راځي که داسې غواړي او داسې کولی شي چې درته راسي نو دا چې کار و دا د واټر مارک کار و مثلا د دې لیکنې شاته یو واټر مارک ورکول یو بل لیکنه ورکول دا عموما د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او پیکچر واټر مارک بیا داسې کار کوي که تو غواړې چې یاره زه د دغه لیکن نه غواړم د دې لیکنې شاته عکس غواړم نو رابسې ورته ګوره پر دې پیکچر واټر مارک باندې به کلیک وکړې سلیکټ ته به راسي پر دې باندې کلیک وکړې ورک آفلاین ته به راسي پر دې باندې به کلیک وکړې دلته زه راځم ورته ګوره زموږ څه شاید یو څو عکسونه پراته وي په ډیسکټاپ باندې مثلا دلته یوه لوګو پرته ده یا راځم ورته ګوره وینې دغه عکس دی پر دې باندې کلیک وکړه انسرټ یې کړه چې انسرټ یې کړه سیسو دا راغلی برای اپلای کړه چې اپلای دې کړه ورته ګوره وینې هغه د عکس راغلی دا عکس ورته ګوره وینې لږ کمزوری دی وینې ډېر تیز نه دی که تو غواړې چې هغه تیز دي سي نو راځه ورته ګوره دا چیک ځینې هغه خواته اپلای کړه چې اپلای دې کړه ورته ګوره تیز به سي سو او که تو غواړې چې دا عکس کوچنی سي یا دې غټ سي نو دلته لیکلي وینې سکیل برابر چې ورته ګوره وینې دا عکس چې دی 500 غټېږي نه او تر 500 کوچنی کېږي نه چېرته نه ځای ته راولي کې غټې ورته ګوره غټېږي کوچنی کېږي کوچنی کېږي او دا اټو داسې کار کوي چې نه ډېر غټ نه ډېر کوچنی منافق د دغه سره راسي د دې لیکنې سره چې راسي نه ډېر به غټ او نه ډېر به کوچنی وي عموما ورته ګوره د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي نو بر راس ورته ګوره دا کلوز یې که چې کلوز یې که سو نو کار یې خلاص ورته ګوره عموما د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي راځي درته صحیح سو نو دا چې کار و دا د واټر مارک کار و موږ کولی شو چې واټر مارک په دې صورت باندې چې جوړ کړو او استفاده یې کړو او که دې په کار نه وي راسه ورته ګوره دلته په دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې ورته ګوره واټر مارک ختم شو بالا کار خلاص شو صحیح شو دلته لیکلي وینې وایي ریموو واټر مارک او دلته بیا لیکلي وایي سیو سلیکشن ټو واټر مارک ګالري وایي دلته خپل په خوښه باندې یو واټر مارک چې ښکته سوی کړه مثلا زه راځم ورته ګورم خپل په خوښه دې ثبتومه زه انسرټ ته راځم دلته راځم ورته ګوره کلیک ورکوم زه راځم په دې ځای کې ورته لیکم چې افغانستان دا رقم ورته ګوره دلته ایږدم او راځم د هغه څخه وروسته پر انسرټ باندې کلیک کوم دلته ورته لیکم د هلمند ولایت دا رقم ورته ګوره دلته ایږدم راځم کلیک ورکوم د پوهنې ریاست دا رقم ورته ګوره چې ایږدم دلته ایږدم مثلا زموږ سره لیکنه څو د 3 ځایه ده وینې زه وایم یاره دا لیکنه دې داسې استعمال شي داسې وینې څو لیکنه راغلې 3 ځایه اوس که زه وغواړم چې یاره په یو صفحې کې دلته هم لیکنه راسي دلته نیم راسي دلته نیم راسي برابر راسي شیپ به وینیسي دا خو انتخاب کړئ شیپ به وینیسي دا به مې انتخاب کړي دا به مې انتخاب کړي چې انتخاب دې کړئ برابر راسي ورته ګوره دلته ډیزاین ته په ډیزاین باندې به کلیک وکړې دلته به کلیک پر وکړې سیسو دلته لیکلي وایي سیو سلیکشن ټو واټر مارک ګالري پر دې باندې به کلیک وکړې اوس به راسي ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه ورته ولیکئ چې عبدالله چې ولیکئ سیسو په دې ځای کې ورته ولیکئ چې دا زما ډیزاین دی برای اوکې که چې اوکې دې کسې سو دا راغلی اوس زه راځم ورته ګوره دا چې کوم ځینې ختموم یې زه راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې مساوي زه به راسم دغه ډیزاین به ور ختم کړم مساوي رینډ که اوس خلاص سو باندې مې کړئ انټر مې کړئ دا لیکنه ده وینې که د هغې لیکنې څه ډېره یې کنټرول سی کنټرول وي یې کسې سو نو عموماً یې کولی چې ډېر یم کې دا لیکنه ده اوس که زه وغواړم چې د دغه شاته واټر مارک غواړم بیا راسه ورته ګوره دلته ډیزاین پر ډیزاین باندې کلیک وکړه دلته راسه کلیک پر وکړه سیسو اوس که دلته ورته ګوره وینې لاندې راسي دلته زموږ څه شوي واټر مارک وي کومه دی واټر مارک دغه دی وینې چا په نامه دی د عبدالله په نامه دی اوس که زه راسم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړم نو هغه به راسي دا ورته ګوره وینې افغانستان راغلی د هلمند راغلی د پوهنې ریاست راغلی سیسو نو عموما ورته ګوره دې دپاره دا چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي ته ګوره وینې څو ځای راغلی 3 ځای 4 ځای ورته ګوره چې شوی دی لیکنه درته راغلې نو په دې صورت که تو غواړې چې زه واټر مارک غواړم دلته که چیرې ته دلته واټر مارک استعمالوې په دې ځای کې دا په یوې خط کې درته راځي بس خلاص خبره که تو غواړې چې دلته یې هم غواړم دلته یې هم غواړم دلته یې هم غواړم نو دا په دې صورت باندې چې کوې ثبتوې به او درته بیا درته راځي صحیح شو نو دا عموما د دې دپاره موږ کولی چې استفاده یې کوو درته رابسي
او د هغه څخه وروسته واټر مارک چې سو ختم سو راځو دلته چې شته پیج کلر ته اوس که تو غواړې چې زه دې صفحې ته رنګ ورکوم بارکه راسې ورته ګورې دلته کلیک ورکړې ورته ګورې مینې څه رقم رنګ ورکوې سور زرغون شین هر رقم رنګ چې ته ورکوې کولی شي چې ولا ورکړي ټوله صفحې ته رنګ ورکول کېږي او که نه ورکوې نو راسه ورته ګورې دلته کلیک وکړه دلته لیکلي نو کلر پر دې باندې کلیک وکړه رنګ نه ورکول کېږي او که پر دې باندې کلیک وکړې سیسو دلته لیکلي وای مور کلر مثلا نور اضافه رنګونه ورکول کېږي دا دي راځي ورته ګورې دلته کسټوم د مثلا هر رنګ چې ته ورکوې اوکې که چې اوکې دي که هغه رنګ به چې ورکول شي او که راسه ورته ګورې وینې که نه ورکوې خو رنګ ورکول کېږي نو واټر مارک باندې کلیک وکړه او که دلته راسې کلیک وکړو کې دلته لیکلي فیل افیکټ فیل افیکټ داسې کار کوي چې خپل په خوښه یو رقم ډیزاینونه ورکول اوس نو که زه راسم ورته ګورم دلته کلیک ور وکړم دا به درته راسي په دې کې اول چې د ګریډینټ دی په ګریډینټ کې درته لیکلي دي وای نو کلر نو کلر معنا رنګ نه ورکول کېږي دا خو عمومي رنګ نه ورکول کېږي ون کلر یو رنګ ورکول کېږي یو رنګ وایي څه رقم رنګ ورکوي زه هم یار سور رنګ ورکوم وینې سور رنګ ورکول سو که ټو کلر باندې کلیک وکړې دوه رنګونه ورکول کېږي زه هم سور و ژیړ رنګ ورکوم چې اوکې دي کې ورته ګورې مینې دا دی سور و ژیړ رنګ ورکول سو صحیح سو او که راسم ورته ګورم مینې دې ځای کې څخه په پیج باندې کلیک کوم افیکټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم اوس دا چې دی یو کلر ورکول کېږي دا دوه رنګ ورکول کېږي اوس نو دا چې دی دا پریسیټ بیا داسې کار کوي که ته وغواړې چې زه د کمپنۍ رنګونه ورکوم ګډوډ رنګونه ورکوم خپل په خوښه باندې برابر راسي ورته ګوره دلته به کلیک ور وکړې چې کله کلیک وکړې ورته ګوره دا رنګونه دي اوس ورته ګوره که په دې دا هوریزنټل چې دی دغه رنګونه ورته ګوره په دې شکل ښکاره کېږي وینې داسې دا رنګ داسې دی پسې داسې دی ورته ګورم په دې شکل ښکاره کېږي او که راسه ورته ګورو وینې دلته کلیک ور وکړم چې کله کلیک وکړې سیسو د دې ځای څخه ورټیکل که پر دې باندې کلیک وکړې اوکې کې دا ورته ګوره په دې صورت باندې ښکاره کېږي او که راسې ورته ګورو وینې دې ځای څخه فیل افیکټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم دا بیا ورته ګورو وینې په دې صورت باندې ښکاره کېږي د دې ډیزاین دا رقم دی دا داسې ډیزاین دی دا داسې ډیزاین دی خو دلته مختلف ډیزاینونه دي هر رقم ډیزاین چې ته انتخاب یې کولی شي چې انتخاب یې کړې او که دې چیرې دا رنګ خوښ نه یي بارونو که پر دا باندې کلیک وکړې د دغه اول څخه ونیسې تر اخره پورې ورته ګوره موږ سره مختلف ډیزاینونه چې دي پراته دي که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې داسې ډیزاینونه دي که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره داسې شکل دي که پر دې باندې کلیک وکړې داسې شکل دي که پر دې باندې کلیک کوې ورته ګوره وینې داسې شکل دي ورته ګوره دا ډیزاینونه دي بهر دلته هوریزنټل یې غواړې ورټیکل یې غواړې هر رقم چې ته غواړې پر هغه باندې کلیک وکړه هغه رقم رنګ چې درته استعمال وشي صحیح سو نو دا زموږ سره ورته ګوره مختلف ډیزاینونه دي هر ډیزاین چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به درته راځي ستا خپل په خوښه باندې صحیح سو دا کار کوي نو دا چې پر هر یوه باندې کلیک کړه دلته لاندې راځي هغه رقم ډیزاین ورکول کېږي هغه دې کولی کېږي چې انتخاب یې کړې درته او د هغه څخه وروسته ټیکسټر دی ټیکسټر بیا داسې کار کوي که راسې دلته کلیک پر وکړې ورته ګورې وینې داسې ډیزاین دا دی وینې مختلف ډیزاینونه دي دا ډیزاین وله ورکوې اوکې که چې اوکې دي کې ورته ګوره دا ډیزاین ورکول شو اوس که راسې ورته ګوره دلته لیکنه کړه په دې دغه باندې ورته ګوره د پاسه چې کېږي لیکنه کېږي دا لیکنه دا راغله صحیح سو او که راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک ور وکړم چې کله کلیک وکړې فیل افیکټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم دلته چې هر ډیزاین دې خوښ وي مختلف ډیزاینونه موږ ته چې پراته دي او د هغه څخه وروسته پریټن دی که پر دې باندې کلیک وکړې سیسو یو داسې شکل ډیزاینونه دا دي مثلا زه راځم ورته ګوره وایم څه رقم رنګ ورکوم سور و ژیړ رنګ ورکوم دا شمالي میش اوس که کوم ډیزاین ورکوم مثلا دا ډیزاین ورکوم اوکې که چې اوکې دي کې ورته ګوره وینې دا ډیزاین سور و ژیړ رنګ ورکول شو که د نور ډیزاینونو په کار په پریټن کې راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم دا رقم ډیزاینونه دي دا دی مثلا دا ډیزاین دي سو اوکې که چې اوکې دي کې ورته ګوره دا شکل کې راغله خو دا زموږ سره رقم ډیزاینونه پراته دي هر ډیزاین چې ته انتخاب یې خپل په خوښه کولی چې هغه ډیزاین انتخاب کړې هغه به چې درته رابسي او پیکچر چې دی عکس اوس که زه راسم دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره وینې که ته وغواړې چې د دغه لیکنې شکل عکس ورکوم دلته لیکلي سلیکټ پیکچر پر دې باندې کلیک وکړه ورک اف لین ته راسه پر دې باندې کلیک وکړه څه رقم عکس ورکوې دا رقم عکس پر دې باندې کلیک وکړه انسرټ یې چې کله دې انسرټ کړې ورته ګوره وینې دا دی اوکې که چې اوکې دي کې ورته ګوره وینې دا عکس چې سو درته انتخاب سو اوس دا عکس کوچنی دی که غټ وی ډېر راتلی مثلا زه راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم که چیرې دا عکس یو ځای ځایېدی یو ځای راځي که دوه ځای ځایېدل دوه ځای راځي هر څومره ځایېدل چې ځای ځایېدل ورته ګوره هغونه کله چې کېږي درته انتخابېږي اوس زه راځم ورته ګوره پر ډیسکټاپ باندې دا یوه لوګو ورکوم پر دې باندې کلیک کوم اوکې وینې څو ځای سو هغه عکس چې دی چې عکس و ډېر غټ و صحیح سو نو په دا خاطر سره ورته ګوره دونه اندازه چې سو ځای سو که نیت هغه لا ټول چې کېدل ځایېدل او درته انتخابېدل نو دا عموما د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او که نه غواړې راز پر نو کلر باندې کلیک وکړم ټوله به ختم شي خو دا هم د واټر مارک په شکل دی خو واټر مارک لیکنه راتله یا عکس راتلی دا عکس هم راځي خو نور ډیزاینونه راځي رنګونه راځي مختلف هر رقم رنګ چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به درته راسي خپل په خوښه صحیح سو دا د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او د هغه څخه وروسته پیج بارډر دی دا پیج بارډر ورته ګوره تاسو ویلي دي ورته ګوره پیج بارډر مو ویلی دي بارډرز مو ویلی دي پیج بارډر مو ویلی دي او شارډینګ مو ویلی دي دا په دومې ویډیو کې و که په درېمې ویډیو کې دلته ورته ګوره په هوم کې دننه موږ وویل چې کوم یو دی دغه دی صحیح سو ټول مو وویل
نو د دې و د هغه چې دی فرق نشته، دې ته ضرورت نشته چې بیا وایو هغه ویډیو درسره وګورئ سیسو عموما سر مو په خلاص چې دا څه دپاره چې کېدی استعمال دی سیسو دا کار کوي. نو نن دپاره دغونه قدر بس دی. د دغه ځایږي څخه مې نیسته دې ځایږي پورې د ډیزاین منیو ټوله ختم شول سیسو په راتلونکي درس کې خدای کولی انشاءالله که خدای کوله بیا به لیاوټ ووایو.